أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. د عیسی علیہ السلام د خطیدو او اسمان ته د خیجولو وخت چې کله راغی، الله رب العالمین حضرت عیسی علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې زه ته پورا اوچتونکی یم او اغستونکی د یم او د دې کافرانو نه تا پاکونکی یم. وعده ورسره وفرمایله اذ قال الله کله چې وی الله یا عیسی ای عیسی علیہ السلام انی متوفیکا بشک ز تعالی را پورا غستون کے یما ورافعوکا او چوتون کے متعالی را الی اخبل زانتا ومطهرک او پاکون کے متعالی را من الذین کفروا دا کسان چی کافر دی. دا آیت سے مطلب شو؟ مطلب دا آیت تسلی د حضرت عیسی علیہ السلام ته چې غم مکوه. اذ قال الله کله چې وی الله تعالی یا عیسی ای عیسی علیہ السلام اس غم مکوه انی متوفیکا بشک از تعالی را وفات کوونکی یم. یو تفسیر دا دی چې کله بیا ستا نیټه راشي وفات کوم به دی. او د امام قتاده نه یو تفسیر نقل دی چې عیسی علیہ السلام باندې وقتی طور مرګ راغی او بیا اسمانونو کې ژوندی شو. راجح تفسیر دا دی متوفی کا پورا اغستل. متوفی کا پورا اخلم تعالی را. امام قرطبی تفسیر کی لکلی دی وتوفاه اے لم يدع منه شیئا توفیت مالی من فلان اے قبضته. قاعده دا په علم المعانی کی چې دیو لفظ دو معنی وی، یو معنی حقیقی او بل معنی مجازی. معنی حقیقی تا ترجیح حاصل ده په معنی مجازی باندې. نو دا پورا غستل د یو شی په معنی حقیقی کی او مجازن مرګ ته وی. امام زبیدی تاج العروس کی لیکلی دی ومن المجاز ادرکته الوفات اے الموت والمنیہ وتوفی فلان اذا مات وتوفاه الله عز وجل اذا قبض روحه. نو دی وجنا متوفی کا معنی پورا غستل. ځکه چې احادیث صحیحو کی او قرآن کی د عیسی علیہ السلام حیات ثابت ته ورافعک الی اوچتون کې امتال را الی خپل ځان ته. دین مراد مرګ نه دی، مرګ خو په برستو راځي چې کله دنیا ته بیا راشي او 40 کاله حکومت وکي وخت تیر کی.
منکرین حدیث د ورافع کمانه کوي چې تعالی درجه اوچتوما اوچتون کې متعالی د درجه په لحاظ دا تحریف دی ځکه الیه بیا معنی څه د رفع یقینا دو مطلب دي یو درجه اوچتول خو چې کله د دین مراد د غزات اوچتوري نو په سله کې اله راځي د عیسی علیه السلام رفع الى السما چې کوم ځای کې ذکر ده نلته اله راځي بر رفعه الله الیه ورافعك الیه الیه څه مطلب دی او کله چې د رفع نه مراد رفع درجه وي نو اله او الیه نه وي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الته درجه چتولي ځکه الیه نشته الیه نشته نرفع درجات من نشاء وسر د درجو ذکر وي او بلا الیه ذکر وي ورافعك وچتون کې امتال الیه خپل ځان ته ومطهرك وپاکون کې امتال من الذين كفروا دا کسان چې کافر دي وجاعل الذين وګرځون کې ما کسان لره اتبعوك چې پیروي کوي فوق الذين كفروا د پاسه دا کسانو چې کافر دي الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې ثم الي مرجعكم بیا ما ته واپس تاسو احكم بينكم فیصله وکم په منځ تاسو کې فيما كنتم فيه تختلفون په بار داسې کې تاسو په کې اختلاف کوئ فاما الذين كفروا هر چې کافران دي فاعذبهم عذابا شديدا عذاب ورکم غي ته سخت عذاب په دنیا والآخره په دنیا کې او په آخرت کې وما لهم من ناصرين او نه به دي د پاره څوک مددګاران واما الذين امنوا هر چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي فيوفيهم پورا ورکړي د اجورهم ثوابونه دی والله الله تعالی لا يحب الظالمين نخوخي ظالمان لرم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك دا مچي اورید نتلوه للو دي لرمونگا عليك بتاواني من الآيات من جملة دلائل د نبوت ستانه دي والذكر الحكيم او د نصيحت پوخ ندی حکمت آمیز خبری بکی دی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم بیشک مثال د عیسی علیہ السلام عند الله پنځ د الله کمثل آدم پشانت د حالت عجیبه د آدم علیہ السلام دی محدث شام علامه جمال الدین قاسمی رحمه الله تفسیر محاسن التاویل کی د مثل معنی کړی د صفات او حالت عجیبه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خپل ترجمه کې داسې لیکي بیشک حالت عجیبه حضرت عیسی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہے خلقه پیدا کړو الله دی حضرت آدم علیہ السلام لره من تراب د خورنا ثم قال له بيو دي تكون موجود فيكون موجود شو سمانا موجود غمخنو خورغ وکنه فيكون انسان شسالون کې جاندار جوړ شام موجود شو الحق حق چې من ربک استاد رب د طرف نه فلا تكن من الممترين مکیغت پیغمبر د شکون کنا دا سه جمله سورۃ بقره کې تیر شوی تحویل قبلی آیتونو سره کم خیال کړی التداسیو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين او دلته الحق من ربك فلا تكن من الممترين تكونن نون تاکید ثقيله دو ولتا تکونن او دلته نونی خفیفه دی دلته یو دی دام د پر تاکید دی خو هغه کې تاکید زیات دی داسې ده کنه او دلته تاکید کم دی په نسبت دغه وجه څه ده الله د خپل کتاب په حکمت باندې خو پوهیږي خو زمون اکابر او مشایخ فرمای الته مخاطبه د يهود سره وا
او يهوديان ډېر سخت قوم دي نو کلام هم ورته ډېر مؤکد راوړی شو او دلته مخاطبه فی الحال د نصارو سره دا نسبتا د یهودو لږ نرم دي نو تاکید کیم کمی راغی والله اعلم بحکم کتابه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم آسوک چې جګړې کوي تا سره فی په دې باب کې من بعد ما جاءك من العلم رستو دینه چرا تا ته د علمنا او د وحینا فقل او پیغمبر تعالوا راشی عیسی علیہ السلام بارکی وفد نجران سره خبرو شي داغي شکوک دفع شو نبی کریم خپل دلایل پیش کو خو بیا هم نه منله نو بیا یو شی چې هغه ته معلومه مباهله ورته وي الله په دې آیات کې خپل پیغمبر ته دې سره د مباهله حکم کوي اے پیغمبر دې سره مباهله وکا د مباهله خلاصه دا ده چې دواړه فریقین براشي راجم بشي او په شریک بلا سوچت کی چې یا الله مونږ دواړو کې څوک په غلطه دی هغه باندې خپل قهر او لعنت نازل کی ندی عیسیان خبرو دی مباهلینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا او فرمایل چې ما هو تاسو ته دلایل پیش ک بیا تاسو حق نه منئ او حق دین ته غلط وای او خبردار پوهه خلک یې دي نو لہذا راضی سباله به مباهله کو تاسو مراجمه شي موږ مراجمه شو ډیره خره لاړل خپل زیتا د شپې د دې مولیان ورته وی چې والکا دا په حق پیغمبر دی د سره مباهله نه کوي ګوره غرق بشي نو هغه امیانو کې ځینې کسانو ورته وی چې په حق پیغمبر دی نو منی ولې نه هغه ورته وی که ما ومنلو نو دا ټوله مدن به مې خراب شي لأن هؤلاء الملوك آتونا أموالا كثيرا وأكرمونا ولو آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأخذوا منا كل هذه الأشياء تفسير كبير لكلي اغټ سړی اغټ مولایوي چې دې ټولو خلکو موږ له ډېرې پیسې راکړي دي او ډېرې ځمکې راکړي دي او د هغې مشرک شریکو که نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو څه برانه والي نو ځکه موږ ایمان نه راوړو کېږي دا خو په حق پیغمبر دی وایي ښه دا خبرې دي نو هغه امی رور چې یو هغه راغی د رسول الله په لاس کې لاس ورکو ایمان یې راوړو هغه بې علمه او هغه کوم باطل ملا چې هغه بې ایمانه د دنیا لاړه نو چې ښه داسې حق پیغمبر دی نو ایمان پې نه راوړئ وایي نه ایمان نه راوړو نو تاسو ته وایو چې د سره مباهله ونه کوي ګینې کور ته به واپس را نه شئ په سهار له رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بیبي سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او نوسی او حضرت علی او حسنین مبارکین رضی الله عنهم اجمعین را روان کړو چې دی نبی علیہ السلام سی کو چې دا خو مباهله کوي نو رالل وای دا الله پیغمبر ته رښتینی پیغمبري مونږ تا سره مباهله نه کوو خو ایمان هم نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرته دی مباهله کړې وي نو په دغه ځای به دی او د دې مال حال ارس هلاک شو نو بیا مفسرین وایي چې په جزیه باندې مصالحت وشو
او بیا د رخصت شو. مسله دې زمانہ کې مباهله څنګه ده؟ الکه خبره ده په وخت د ضرورت کې مباهله جایز ده او مشروع ده. خو لیکن که مباهله کې یو فریق په حق او هغه ته نقصان ورسېدو نو هغه ته مونږ غلط بیا نشو ویلی چې د چا من حیث الدلیل خبره قوي وه او هغه بیا آفت باندې دغه شو نو دا نظریه به نه ساتو چې ردی په ناحقه باندې او کومه خبره چې په شریعت باندې حق ثابت وي نو مباهلې سره هغه باطله نه ګرځي دا به کېدی شي بل آفت سماوي باندې دغه شوی وي. عام طور په مباهله کې اصولی مسائلو کې مباهله کیږي، فرعي مسائلو کې مباهله جایز نه ده. لکه یو قادیانی ډاکټرو هغه به خلک تلل په دې جنګيري کې نوخار کې نو عالم الوی بزرگ د شانورشاه کشمیری رحمت الله علیه شاگرد شیخ القرآن مولانا لطف الله رحمت الله علیه هغه سره د سین په غاړه مباهله وکړه چې دا خلک پوه شي او دنه ووري هغه د په حق حضرت وته ته په غلطه ته کافر مرتد او زنديقي هغه نه منله. بیا په درې مورز هغه په موټر سایکل باندې را ناستو په خپل ځان د نوخار سین ته ورلاړه کو مردار شو. فقلوا يا پیغمبر تعالوا راشي ندعو ابناءنا وابناءكم چروب روبل مخبل زامن وابناءكم تاسو خپل بچي ونساءنا خپل بیبيان د کور ونساءكم تاسو بخپل زنان راوړی وانفسنا مونږ به خپل شو انفسکم تاسو بشي ثم نبتهل بیا با پاجری باندې دعا غواړو فنجعل ابغرزو لعنت الله لعنت تعالی تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې چې څوک په دې مسله کې دروغجنی خدای دې په خپل لعنت باندې وي. شیعاګان د دې آیت نه استدلال کوي یو ګوره کنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم صرف فاطمه بیبي ځان سره راوستله نو اهل بیتو کې صرف حضرت فاطمه او حضرت حسن او حسین رضی الله عنهم او علی سی ابراغلل نور غوځان سره څوک راوستي نه دي. حالان کې خبره ده چې دا مباهله په نهم کال د هجرت کې شوی و او د نبی علیہ السلام یو لور مبارک په دویم کال د هجرت کې وفات شوی دا دویمه په اتم کال د هجرت کې وفات شوی دا. دی وجنا د فاطمی بیبی نه علاوه نور لونه وینه د نبی علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور لوریانې وي. رقیه رضی الله عنها دا په دویم کال د هجرت کې وفات شوی دا. زینب رضی الله تعالی عنها دا پاتم کال د هجرت کې او ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په نهم کال د هجرت کې د دې مباهلې نه لږ مخکې وفات شوی و او په دې کال په اخر کې په نهم کال د هجرت اخر کې یا د لسم کال په ابتدا کې مباهله شوی ده. نو دغه وخت د نبی پاک په لوریانو کې یو کشره لور سیده خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها موجوده و ځکه هغه راوستله په خبره ځان پوهیږه. ان هذا له القصص الحق بشک دا بیان حق دی وما من اله الا الله نشته لایق د عبادت سوا د الله نه وان الله بشک الله له العزيز دی غالب دی الحکیم حکمتون والا فإن تولوا پس که چرته دی مخواړی فإن الله علیم بالمفسدين بشک الله پوهه دی په فسادیانو باندې. قل یا اهل الكتاب دعوت الى التوحید اهل کتاب ته
او پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب والو تعالوا راشی الى کلمت یو خبرتا سواء بیننا چې برابر ده په منځ مونږ کې او بینکم او په منځ تاسو کې الله نعبد الا الله چې عبادت بنکو سوا د الله نه ولا نشرک به شیئا او شریک بن ګرځو دی الله سره سوکم ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او د بنسی بعض کسان زموږ نور لرا اربابا خدایان من دون الله سوا د الله نه حضرت علی رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عرض وکړه د الله پیغمبره مونږ خو مولیانو پیرانو کې چاته خدایان نه دی ویلي په دې قرآن پاک کې چې دا ردی څه مطلب دی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ترمذی شریف کی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمایل آیا ولدا سنوا چې تاسو دی مولیانو یو شی حرام کړو الله حلال ګرځول دی وته حرام وي تاسو د الله خبره پرې خو د دې مغشته وا و یو دا څه کوم کړی وای دا سينو چې یو شی الله حرام کړو دی وته حلال ویلی تاسو د الله خبره پرې خو دی خبره مغه څه ودا څه کوم کړی ودا ارباب دي کنه د الله رب العالمین د حکم مقابله کې تاسو دی غشتي دي د شرک فی التشریع وای قانون د الله دی بل چاله دی کې اختیار نشته دی او دا امامان او د دین عالمان د الله د قانون تشریح کوي وضاحت کوي بعض خلک وایي چې وګوره کنه تاسو هم د امامانو خبره منئ نه د دې دا مطلب نه دی ځکه امامانو د الله نه خلاف خبره کړې نه ده او که کړې مونږ هغه نه اخلو امامانو د دین د الله او د رسول د کلام وضاحت مونږ ته کړی دی د دې خبره خو د الله رب العالمین د خبره نه خلاف نه ده ولا يتخذ بخاری شریف کې راغلی نبی پاک صلی الله علیه وسلم با صلح حدیبیه نرستو بادشاہانو ته خطونه لېږل نو یو کتابی کافر ته خط لېږه هغه اهل کتابو نو دا آیات وي یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم دا پکې ولیکل اسلم تسلم وان توليت فانما عليك اسم اليريسيين وفي نسخه ارسیین مسلمان شا که مسلمان نشوي نور خلکو ګناه بستا پغاړي هغه هم ګناګاری خود خپل قوم اصلاح چتونه کې ودی ته ایمان او دعوت ورنه کینو ته مجرمي فإن تولوا پس که شرط د ایمه خواړو فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا بس كشر دي مخواړو فقولوا اشهدوا وغوار شيء بأننا مسلمون چې بشک موږ مسلمانان یو کلمه مراد د دینه جمله والکلمه تطلق على الجمله المفيده مفسرين وي الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبني بعض زمون نور لره خدایان سوا د الله نه الله قرآن حکیم کی فرمائی سورہ توبہ کی یو درشم آیات کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم تایید پارو کو آیات سورہ توبہ یو درشم آیات اتخذوا ولدي احبارهم پل مليان ورهبانهم وپیران پل اربابا شارعان من دون الله سوا د الله نه اتخذوا نیولیو دی یهودیانو او نصاراو احبارهم خپل عالمان ورهبانهم خپل مشایخ او پیران اربابا خدایان من دون الله سوا د الله نه هغه داسي چې په تحلیل او تحریم کې دوی د پیرانو د مولیانو د الله په شانتي خبره منله چې د الله حکم باندې به د دې حکم ته ترجیح ورکوله
نو په دې بنیاد چې اطاعت د الله په کار دی د الله په شان اطاعت دی د هغې کولو والعیاذ بالله ځکه ورته عبادت وي والمسیح ابن مریم او عیسی علیه السلام یې نیولی و خدای توب باندې زوی د مریم بیبي وما امرو حالانکې دې ته حکم نه کړی شوی الا مګر دې خبرې لیعبدو چې بندګي دې کوي اله واحده د معبود یو لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر د الله دی سبحانه پاکی د الله لره عما یشرکون دا څه چې د الله سره شریکوي او حدیث د عدی بن حاتم رضی الله عنه ته یا اهل الكتاب کتابیانو لم تحاجون ولی جګړه کوي تاسو فی ابراهیم په باره د حضرت ابراهیم علیه السلام کې جګړه داوي چې دی وی ابراهیم علیه السلام هم زموږ په مذهب دا دومره کم کړي ابراهیم علیه السلام نرستو دی راغلی هغه د دین مخکې تیر شوی دی تورات او انجیل د ابراهیم علیه السلام نرستو نازل شوی دی او دی وی ابراهیم علیه السلام په تورات باندې عمل کولو یا الکتاب کتاب والو په ټوله دنیا کې د مذهب په لحاظ سره کمقل خلک یهود او نصارا دي او ټیکنالوژي کې په ټوله دنیا کې وړاندې دي کنه دنیا ته چې ترجیح ورکړي دین به تباه کیږي او چې دین ته ترجیح ورکړي دنیا به پاتې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بنی دي چې یو ته ترجیح ورکړي بل به پاتې کیږي دنیا او آخرت دا دوه بنی ها یا اهل الكتاب کتاب والو لم تحاجون ولی جګړه کوي تاسو په ابراهیم بارد ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة حالانکه نه نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رستو ددنه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم انتم خبردار تاسو هؤلاء اغه خلق حاجتم چې جګړه کوي تاسو فيما ببارد اسکی لكم به علم چې تاسو سرشته پای باندې علم فلم تحاجون ول جګړه کوي تاسو فيما ببارد اسکی ليس لكم به علم چې نشته تاسو د پاره پاګه باندې علم والله والله پاک علم پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني نو ابراهيم عليه السلام يهودي او عيسى ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو مائل د باطل نه حق ته حنیف مائل د باطل نه حق ته مسلمان تابعدار د الله وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه ان اول الناس بشک ډیر زیات لایق د خلقونه به ابراهیم علیه السلام سره په تعلق کې للذین خامها کسان دي تبعوه چې تابعداري کړي د وهذا النبي دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او کسان چې ایمان وروړي د دې پیغمبر سره چې کوم ملګری دي او دا پیغمبر ډیر لایق دي د ابراهیم علیه السلام د تابعداري یعنی د دې وسره خصوصیت شته دي او دا تابعدار د ابراهیم علیه السلام دي نه يهود نه نصارا او نه مشرکان والله تعالی ولی المؤمنین حامد دوست مینه کوونکی محبوب دی د مؤمنانو ولی دول اسمانی دي خذ ولی لفظ ولی ودت طائفه من اهل الكتاب غواړي یو ډله من الكتاب د کتابیانو لو یضلونکم چې چری گمراه کی تاسو لرم وما یضلون حال دا دین گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځان لره وما يشعرون دین پويږي یا الکتاب کتاب والو لم تکفرون ول کفر کوي تاسو لما تکفرون ولی کفر کوي تاسو بآیات الله پایتونو د الله تعالی وانتم تشهدون حال دا چې تاسو عالمان یې یا وانتم تشهدون حال دا چې تاسو اقرار کوي د دې چې دا د الله دین حق دی قرآن حق دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی یا اهل الكتاب کتاب والو لم تلبسون الحق ولی ګډوډوي تاسو حق لرا چې مضمون د رسالت د محمد رسول الله دی بالباطل په دروغ کې درو سره ولی ګډوډوي وتكتمون الحق او ولی پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ
وقالت طائفه او یو ډلې من اهل الكتاب د کتاب والونه آمنو ایمان وروړي بالذي په هغه وحي باندې انزل چې نازلېږي نازل کړی شوی د الذین آمنوا په کسانو باندې چې ایمان وروړی وجه النهار په شروع د ورځ کې وکفروا انکار کوي آخر او په آخر د دې کې لعلهم یرجعون شاید چې دی واپس شي د دین نه مسلمانان به دا خیالو کې چې دا عالمان دي وګوره زړه کې کینه نشته ځکه خدای په اول کې مسلمانان شو خو چې دې دین کې به څه کتلی نو ځکه واپس مرتد شو ځکه دا خو عالمان دي نو د دې مسلمانانو په خپل دین کې شک پیدا شي عبد الله ابن سیف عادی ابن زید او حارث ابن عدویہ دا د يهودو مولیانو هغه خپل کشرانو ته دا مشوره ورکا چې د مسلمانانو په دین کې د شک پیدا کولو لپاره تاسو یو چلو کوي یو حیله کوي یو ډله به سحر کې په خپل لاړ شي یو مسلمانان بشي او دا ډله به بیا واپس کافر شي نو چې تاسو نه څوک تاسو کې چې ولی کافر شي نو تاسو به وتوي چې یاره مونږ خو په خپل په دې دین کې داخل شو خو دې کې خډېره غلطۍ دي او مونږ د آسماني کتابونو واقف یو نو دې سره به د دې ساده مسلمانانو په دین کې شک پیدا شي والعیاذ بالله الله فرمایي په يهود او نصارا او ادبار نه کوي دی دا چل جوړ کړي وقالت طائفه او یو ډلې من اهل الكتاب د کتاب والونه آمنو ایمان وروړي بالذي پاغه وحي انزل چې شوی علی الذین آمنوا پاکستانو باندې چې ایمان وروړي وجه ایمان وروړي یعنی په قران وجه النهار پاولای صد ورځ کې وکفروا او کفر کوي اخره په اخره صد ورځ کې یعنی ما خام کې لعلهم يرجعون شاید چې واپس شي د دین ولا تؤمنوا او یقین مکوي باور مکوي الا مگر پاشا لمن اچا د پاره تبع دینکم چې تابع وستاسو د دین سمانا د دې خبرې ذکر بل چاته مکوي چې را دا مونږ منصوبه جوړه کړې ده ځکه ستاسو د منصوبې به بیا څه نتیجه رانځي یا دا تاسو چې ایمان راوړئ او وایئ چې موږ مسلمانان یو دا صرف په خوله ووایئ او نور ایمان په خپل دین لرئ ولا تؤمنوا او یقین او باور مکوئ الا مگر لمن پاچا باندې تبع دینکم چې تابع ستاسو د دین وي قل او پیغمبر ان الهدى بشک هدایت یقینی هدى الله هغه هدایت د الله دی الله پاک چې چاته هدایت وکي هغه په هدایت وي او دا خلک دا خبرې ولي کوي اي اتا د دې وجنه چې ورکړی شي دی ته احد بل یو کستا مثل ما اوتیتم په مثل د هغې چې درکړی شوی تاسو ته او یحاجوکم عند ربکم یا به جګړې کوي تاسو سره په نزد د رب ستاسو د دې جملې څه مطلب دی دا مشکل ځای دی یو ساده مطلب یې دا دی چې دوی دا مشوره ځکه وکړه ایؤتا چې ورکړی شوي دي احدون یو کس ته مثل ما اوتیتم په مثل د هغه نعمت چې مخکې تاسو ته درکړی شوی چې هغه نبوت دی نو دوی د دې حسد د وجې نه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی شوی دی زموږ د خاندان او قام نه علاوه سړی دی نو راځي د دې پیغمبر او د دین مخالفت کوي او دویم مطلب دا دی چې تاسو دا خبره بل چاته مخ کاره کوي ځکه چې تاسو د دې اظهار وکړو نو هغه به لاړ شي دا علم او دا خبرداری به نورو خلکو ته ورکي
چې یاره دوی دا منصوبه جوړه کړې ده چې مسلمانان مرتد کی او یا او یحاجوکم عند ربکم غالب براشي په تاسو باندې ستاسو د کتاب پرو هغه داسې چې تاسو ته به وایي چې تاسو خو ویلي چې زمونږ په آسماني کتابونو کې د محمد رسول الله صدق راغلی دی نو هغه ځای به راواړي او تاسو به بحث کې مغلوبه کی یا د دې مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله په وړاندې بیا دوی په تاسو باندې حجت ونیسي چې دوی ته دومره معلومات مو او نیمه قل او پیغمبر ان الفضل بشک فضل او مهربانی بيد الله پلاس د الله تعالی کې دا یؤتیه من یشاء ورکی دا فضل خپل من یشاء او چاله چې غواړي والله الله تعالی واسع فراخی والا دی علیم پویا دی فراخی سوک راولی الله یختص خاص کی برحمتی پخپل رحمت او فضل خپل سره پخپل رحمت او فضل سره من یشاء او چاله چې غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند الوی فضل له قل ان هدى الله هو الهدى او پیغمبر بشک هدایت قل ان الهدى هدى الله هغه هدایت د الله دی دوی ته هدایت الله پاک نه کوي ځکه چې دوی کې طلب او انابت نشته او دوی دا خبره ولی د دین سره مخالفت کوي ان یؤتا کراهیت د وجه د بد ګڼلو د دې وجې نه چې ولې ورکړی شوې ده یو کس ته په مثل هغې چې تاسو ته درکړی شوې وه یعنې دا نبوت نبي علیه السلام ته ولې ورکړی شوی دی یو مطلب دا دی هدایت غنی معنی دي یو معنی د لار ښکاره کول وهدیناه النجدین دویم مطلب ایصال الی المطلوب مطلب ته رسول مقصد ته رسول ولكن الله يهدي من يشاء دریم هدایت قرآن تم وی هذا هدى سورۃ جاسیه کې راځي سلورم هدایت بیان واضح تم وی نی غلارته اولئک علی هدى من ربهم سلورم دعوت تم وی او داعی بر حق تم وی ولکل قوم هاد وم ایمان تم وی وزدناهم هدى شپږم ایمان ته وی او وم توبه تم وی اذنا هدنا الیک بشک موږ ته توبه وستل ومن اهل الكتاب بعض الكتاب والون من داسری مخاطبه ان تأمنه كامانت کی دیت د سرغ بقنطار ډیر مال يؤديه اليك ادا کوي تا تدا ومنهم عبادین من داسری ان تأمنه كامانت کی دیت د سر بی دینار یو دینار لا يؤديه اليك نی ادا کوي تا تا الا ما دمت عليه قائما مگر تر سوچ و تولاړ په دې سر باندې ذالک بانهم دا په دې وجه دا امانت پر دې زکه دینا دا کوي بانهم چې دی قالوي ليس علينا نشته بونګ باندې فل امین په بارد هغه خلق باندې چې غیر اهل کتاب دي سبیل س گنا دی وی چې د نورو خلکو مال مونږ لاغستل جایز دي مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي بیان القرآن کې چې دی داوی چې د غیر اهل کتاب د قریش او غیرو مال پټول یا په زور اغستل مونږ له جایز دي ويقولون او اذا کافرون علی الله په الله باندې الکذب دروغ دا دي چې په شریعت کې د ځان نه خبرې کوي جایز ناجایز خو د دین مسله ده نو چې څوک دین کې د ځان نه خبرې کوي نو دې ته په الله دروغ ویل شي وهم یعلمون او دوی پوهیږي دروغ نه ځان ساتخه یو مرګریو تبلیغ ته تلو نو هغه خيارو نو هغه درېدو فضائل اورول نو یې چې بابا و چې څوک د الله په لار کې وځي او یو روپیا ولګي نو یو په وسه د دې ثواب الله ورکوي او چې په بل ولګي نو دا خبره تیره شوه نو دروغ هم نه وي خو خيارو
وی چې په بل چې ولګې بیا خو راشه که تودېږي. نو هوښیار وګڼه دروغ یې مونږ یو خبره یې ټیکو کا په بل مسلمان ولګې اجر خو بیا زیات دی کنه. نو چې په بل مسلمان ولګې نو بیا خو راشه که تودېږي ډېر ثواب یې دی. ويقولون على الله الكذب او ويري په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي. بلا نا من اوفا چا چې پوروالی وکړو دوی خو ځان ته دا وي چې مونږ د الله خوښ خلک یو. الله فرمایي چې نه داسې نه. بلا ولې نه په خاین باندې الزام شته دی. من اوفا هغه چا چې پوروالی کو بعهدي په خپله واده چې توحید او سنت منلی. آسماني کتابونو کې دې نه واده اخیستی شوې ده تورات کې. واتقوا پرهیزګاري وکړه فإن الله يحب المتقين الله مینه کوي داسې متقیانو سره. سبیل لارې ته وایي لیس علینا فی الأمین سبیل. خو مفردات کې امام راغب وایي چې حجت او دلیل تم وي ويعبر به عن الحجه. د غیر اهل کتاب په مال باندې په موږ باندې څه ګناه نشته دی به داسې وي. الله فرمایي ولې نشته. ان الذين بشکا کسان یشترون چې اخلي بعهد الله بواده د الله تعالی او ایمانهم په قسمونو خپلو ثمنا قلیلا پیسې لګي چې ټوله دنیا په والده لګا ده. متاع قل متاع الدنيا قليل. سورة نساء کې راځي پنځمه پاره ده آیت 77. قل او پیغمبر متاع الدنيا فائدة دو دنیا قلیل لګا ده والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت ډیر بهتر ده د پاره د تقوا دارو. ولا تظلمون فتیلا او په تاسو باندې با د فتیل برابر ظلم هم نشي کېده او ظلم نشي کېده په تاسو باندې فتیلن داغه باته د کجوري د ګډ کې په منځ کې چې کومه باته او تار وي داغه برابر. اولئک دا کسان لا خلاق لهم نشتره سه عیسی دی لپاره په آخرت په آخرت کې د آخرت د نعمتونو نه محروم دي. ولا يكلمهم الله او خبرې بونه کې دي سره د مهرباني الله تعالی. الله به سره د شفقت خبرونه کی. ولا ينظر اليهم او نه بدی ته نظر د محبت کی یوم القیامت په قیامت کې. ولا يزكيهم او نه پاک دی لره د شرک کفر او ګناهونو نه. یا ولا يزكيهم نه پاک دی لره چې ګناه وبخي خدای. ولهم عذاب الیم او دې لپاره عذاب درناک دی. وان منهم بشک بايدين لفريقا خامخا يودل يلوون چتا ويلسنتهم جب خپل بالكتاب پلوستا د کتابو لتحسبوا دې د پاره چې ګمانو کې ته پاغه باندې چې د عبارت من الكتاب د کتاب نه دی. وما هو من الكتاب حالانکه هغه د کتاب نه نوي. ويقولون وعدي هو من عند الله دا لفظ یا مطلب د دې من عند الله د الله د طرف دی. وما هو من عند الله حالانکه غیس کړه د الله د طرف نه. ويقولون وعد يهود ونصارى على الله په الله باندې الكذب دروغ وهم يعلمون دی پويږي. يهود او نصارا تحریف کو آسمانی کتابونو کې تحریف وی رد بدلتا او تحریف دو قسمه تحریف لفظي تحریف معنوي. تحریف لفظي دي ته وی چې لفظ بدل کی او معنوي دي چې معنا بدل کی. نو شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی سے مدذله بایبل سے قرآن تک کې لیکلي دي چې يهود او نصارا دواړه قسمه تحریف کو خو تحریف لفظي کم او معنوي زیات. دا آیات دلیل لري چې تحریف لفظي کړی دی. سورہ بقره کې هم تیر شو یكتبون الكتاب بأيديهم
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ندی لایق دیو سړي د پاره ان يؤتيه الكتاب ان يؤتيه الله الكتاب چې ورکړي د الله تعالی کتاب والحکم او سمج په دین کې والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بیا وی خلق تكونوا عبادا لي شي زما بندگان من دون الله سوا د الله نه د پیغمبر د شان سره د لایق ندي لہذا دی په پیغمبرانو دروغ وي پیغمبر اس کړه دي ته د شرک حکم نه کړي عیسی علیہ السلام دي ته نه دی ویلي چې ما الله سره شریک کی دا دروغ وي لیکن كونوا شيء ربانيين الله والا رب تمنسوب ربانی د الله والا ربانيين د الله تابعدار بما كنتم تعلمون الكتاب فوجد دي چې تاسو خای خلقو ته کتاب وبما كنتم تدرسون او په دې وجه چې تاسو دالولې نو نبی د پاره امر د خپل ځان د عبادت یا د غیر الله د عبادت دا شرعا محال دی بیان قرآن لیکي ربانی په دې زمانه کې معلمین ناس صغار العلم و کباره امام بخاری فرمایي دا هغه عالم دی چې خلکو ته غټې خبرې د دین مخې او وړې مخې تعلمون الکتاب چې خای تاسو خلکو ته قرآن یا آسمانی بل کتاب په خپل وخت کې وبما کنتم تدرسون او په دې وجه تاسو درس کوئ تفسیر فتح القدیر لیکلی دی په ذیل کې چې په علم باندې د عمل ښکلی شکل او پوره شکل درس او تدریس دی تاسو وی سبحان الله ولا یامرکم او حکم نه کوي تاسو ته پیغمبر ان د خبرې تتخذ الملائکه چونسی تتخذ الملائکه چونسی فرشتو لرا والنبیین او پیغمبران لرا اربابا خدایان ایامرکم آیا حکم کوي تاسو دا پیغمبر بالکفر په کفر سره بعد انتم مسلمون رستو دین چې تاسو مسلمانان شوي یعنی آیا دا پیغمبر د اسلام وروړل رستو تاسو د کفر حکم کوي اس کله داسې نه کوي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ كَلَّ چې واغسته الله تعالی مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وعده کلکه د پیغمبرانو نه لما آتیتکم هغه چې درکړي ما تاسو ته من کتابن د آسماني کتاب نه و حکمت او د سمج بوج نه ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی دا چې تاسو سره محمد رسول الله مراد دی لتؤمنن به خامخا تاسو به ایمان وروړئ په د باندې ولتنصرن خامخا مدد بکوي د طرفداري بکوي قال او فرمل الله تعالی اقررتم آیا تاسو اقرار کړی دی واخذتم او واغست تاسو او قبول ک تاسو علی ذلکم په دې باندې اسری عهد او لو زما سره قالوا وی دی انبیاء علیهم السلام اقرارنا موږ اقرار کو قال او فرمل الله فشهدوا گواشه وانا معكم من الشاهدین او زه تاسو سره د گواہی ورکوونکو نه یم بیان القرآن کې مولانا تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی انبیاء علیهم السلام نه دا وعده قرآن کې راغلی دی چې اغستې شوې ده باقی د دې د امتونو نه د دې د پیغمبرانو په وساطت دا وعده اغستې شوې وه خدا وعده کوم ځای کې اغستې شوې ده نو یا خو په عالم الارواح کې دا وعده اغستې شوې وه لکه څنګه چې الست بربکم قالوا بلا هغه جدا وعده ده د عالم زر او دا وعده د انبیاو نه اغستې شوې ده دا جدا ده یا صرف په دنیا کې د وحی په ذریعه اغستې شوې ده تفسیر خازن کې لیکلی دي چې دا وعده په عالم الارواح کې د پیغمبرانو نه خصوصي طور اغستې شوې ده او امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه لیکلی دي چې دنیا کې اغستې شوې ده په هغه وخت کې چې یو پیغمبر به دنیا ته را لېږلی کېدو
نو دا وعده به ته اغستل کېدله چې کتا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مندل نو ایمان به پیروړي او داغه مرسته وکي او خپل امت به هم دې ته تابع کې. پدې اشکال روح المانی کی چې یاره نبی علیہ السلام خو نبی آخر الزمان دی. دا خو یقیني و چې د هغه پیغمبرانو په زمانه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته نشور علی گله کېده. نو دی وادي غستلو د هغه پیغمبرانو نه څه مطلب دی؟ د دې څه فائدہ ده؟ روح المانی کې لیکلي دي چې په دې کې اشاره د عظمت شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. عظمت شان داسي چې دنیا ته لا راغله نو او د دې وجود ظاهر شوی لا دنیا ته نو. الله رب العالمین د دې عظمت نور پیغمبرانو باندې واضح فرمایلو چې اگر چې دا پیغمبر د هغه په زمانه کې بند راځي خودی دې دا اراده او نیت وکي چې کچرته کې نبی آخر الزمان بالفرض کا زمونږ په زمانہ کې راضی هم مونږ به داغه تابعدار یو. بیا په دې اشکال لې چې دې کې څه غرض دی؟ روح المانی کې لیکلي دا دې د پاره چې د پیغمبرانو صدا علیهم السلام د نورو پیغمبرانو ته کوم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مخکې تیر شوی دي دیتا د نبی علیہ السلام مبارک برکات شامل شي. مطلب پوه شئ؟ یاره ډېر عجیب او غریب تفسیر دی روح المانی. آلوسی د شپږ دېرشو کالو په عمر کې چې تفسیر لیکلی علامه ابو الثنا محمود ابن عبد الله آلوسی رحمت الله علیه ډېر جلد تفسیر دی او په تفاسیرو کې داسې اهم دی لکه فقه کې چې هدایه شریفه او په حدیث کې بخاری او منطق کې سلم او غلام یحیی. تاسو منطق ویل لري اوس فارمی مولیان راغ نه منطق وي نه حکمت وي نو ځکه خو بیا پس پیږم نه لکه ځان چې والی غلام یحیی وایا بدیع المیزان وایا بدیع المیزان تحریر کندیا وایا میر زاهد مولا جلال صدرا امور عامه دا ټول کتابونه ضرور دي. سلم العلوم شرح دي ځینې څه حکمت او څه منطق وایا او په دا دغه مسلم الثبوت په اصول فقه کې دی او قاضي دا د شرع قاعده شرح ده دا خلق نه وي نو دي دوی فارمه مناسب لکه یو قرآني چرګي او فارمه چرګي کنه درس نظامی کې دا ډېر ضروری دي. امام غزالی صاحب ارشاد فرمای من ليس له منطق لا يسق بعلمه چا چې علم منطق نه ویلی د په علم اعتبار مکو ځکه خو رجال کار پیدا کیږم نه کنه. درس نظامی نصاب نیمګړی الله دې رحم وکړي. ما سخ کال طالبان دوی متول بدته مې متول سي متول نه پیژني د مختصر معنی طالبانو ته مې متول بدته ویم ان شاء الله د کال په اخره کې نو دوی متول چی شي دی نو مالم مزرانه ک بیا مې ونه وی وته ادا چې به خوند خلق دي یا سړی چې جوړا شي کده ډېر کوشتي مخوري نو جوړای نو هغه ته کوشتو اوسه پیدا ده به شي اجرا سړی ته د جما خون معلوم نه دی نو دی وی مولا صاحب دی د وجه بد خلق وته و مولا وای او جامع سپینی واچو پټکه و او بس قالوا فرمل الله تعالی اقررتم آیات سے اقرار کو واخذتم قبول مکو علی ذلکم بدیبان اسری لو زمان قالوا دی اقررنا مونږ اقرار کو
قال فرمل الله فشهدوا گواشي وانا معكم من الشاهدين او زه تاسو سره د گواهانو نه یم. فمن تولى بعد ذلك چا چې مخ واړو دین وروسته فاولئک هم الفاسقون دا کسان هم دی بد عملان دي. افغیر دین الله یبغون آیا بغیر د دین د الله تعالی نه دی بل څه غواړي. وله حال دا چې دی الله لره اسلم تعبیری من اسوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض مکه کې دي توان په خوشاله وکرهن او به اختیاري او ناخوخی سره ویله دی الله تعالی ترجعون واپس کولې شي ټول خلق به الله ته واپس کولې شي. قل ويا پیغمبر آمنا بالله ایمان وروړې موږ په الله باندې وما انزل علينا پاک کتاب چې نازل شوی موږ باندې وما انزل پاس چې نازل شوی ولا ابراهيم په ابراهيم عليه السلام و اسماعيل و اسحاق اسماعيل عليه السلام باندې و اسحاق اسحاق عليه السلام و يعقوب يعقوب عليه السلام باندې والاسباط او په اولاد د یعقوب علیه السلام چنوسی ورته وي. وما اوتیه موسی آس چوکړه شو موسی علیه السلام ته و عیسی و عیسی علیه السلام ته والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف در خپلنا. معلومه شوه چې د څلورو کتابونو علاوه نور صحایف هم شته والنبیون چوکړه شو نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف در رب د دینه لکه صحیفه او وحی خفی لا نفرق جداینا چو بین احد منهم په من د اچا کې د دینا ټولو پیغمبرانو باندې زموږ ایمان دی. دیو جن علم کلام قاعده ده چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بد صفت نه کې چې د بل پیغمبر توهین اوس پکاوي پکې راشي. دغه ټولو پیغمبرانو په ایمان لري او ټول ته په عزت په نظر ګوري. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټولو کې افضل دی. ونحن له مسلمون موږ د الله تابعدار یو. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا او چا چې طلب کو بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل منه ارګ به قبول نکړي شي ددنه او هو دی په الاخره باخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نبی. کیف یهد الله څنګه به هدایت کوي الله قوم یو د قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کفر کړو پس د ایمان نه وشهیدو حال دا چې گواہی ورکول ان الرسول حق چې دا پیغمبر حق دی وجاءهم البينات اور اغلی دي واضح دلائل معجزي. والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي ظالم قوم ته. مطلب دا دی چې داسې خلکو ته هیڅ کله د اسلام توفیق نه ملاويږي چې چاته معلومه وي چې دا پیغمبر په حق دی او د ضد او د عناد نه د خبره نه مني. کفروا بعد ایمانهم دی کفر کړه رستو د ایمان خپلنا سمانا یو ځل دی ایمان په هغه وخت کې په نبی علیہ السلام باندې لرلو چې کله آسماني کتابونو کې دی د نبی علیہ السلام تذکره وکړه او نبی پاک لا دنیا ته تشریف نور وړي نو دی هغه وخت کې منلو. خو چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړ نو بیا ته منکر شو. نو کفروا بعد ایمانهم متذکوي آیا دا منافقین مراد دي چې دی یو ځل ایمان راوړ په نبی علیہ السلام باندې او بیا چې کله دنیوي مفاد راغ نو مرتد شو نو کفروا بعد ایمانهم زکوي. اولئک دا کسان جزاؤهم سزا دی دادا ان علیم چې په دې باندې لعنت الله لعنت الله تعالی دی والملائکه او فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلکو دی خالدین فیها همیشه به دی پای کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکړی شي دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدی ته مهلت ورکړی شي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکي. معلومه شو چې د کفر نه توبه قبول ده. یو سړی مرتد شو والعیاذ بالله فوري مو وجنه درې ورځې مهلت ورکا که ایمان یې راوړ ډېره ښه ده. که سړی کې شک شبه علماو ته وړاندې کړي شک شبه ولا ختمه کړي که بیا هم نه مسلمانېدو نو 3 ورځې بعد بیا وجنه بادشاه به وجني دا د عدلي کار دی د حکومت. او که ښځه مرتده شو والعیاذ بالله نو د هغې سزا قتل نه دی. احسن الفتاوا نه هم جیل کې لیکلي د هغې سزا حبس دوام دی. په جیل کې بند که تر څو چې مسلمانه شوي ني بس جیل کې به بنده وي ځکه ښځه کمکله ده په خبره نه پیږي او سړی خو هوښیار دی او دنه خطره هم د اسلام ته چې بیا دین ته نقصان ورکړي. ښځې نه دونه خطره نشته څومره چې د سړي نه کېدی شي.
ان الذين كفروا الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکي من بعد ذلك رستو دینه واصلحوا اصلاح اعمالو کی فان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی تابو پسې واصلحوا ویلي اشاره دیتا چې منافقانه طور صرف بجب باندې توبه کافی نه ده عمل بم صحیح کوي ان الذين كفروا بعد ایمانهم بشکا کسان چې کفر کوي رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا کفر بیا زیات کې کفر یعنی مرتد شو او بیا په کفر ټینګ پاتې شو لن تقبل توبتهم هرگز توبه نه قبليږي دی واولئک هم الضالون دا کسان اومدی کافران دي اومدی گمراهان دي پاخه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي وما تو مړ شي دي وهم کفار حال چې کافر وي فلن يقبل من احدهم اسکل وقبول نشي یو کس دینا ملء الارض دکزمکا ذهبا نصر زر ولو افتدا به که شرط ببل کې ورکول کیږي سمانا د قیامت پر د عذاب نه د خلاصون د پاره که یو کافر چې خاتمه په کفر شي وي اغا دومره سره زر چې دا ټول زمکه د سرو زنو ډک شي په قربانۍ کې او په صدقه کې او په فدیه کې ورکی د بد جهنم د اور نه خلاص نشي د دې نه غړ شي بلستا مطلب دا چې د نجات نشته فلن يقبل ارغب قبول نکړه شي من احدهم د یو چانهم د دینه ملء الارض ډک زمکه ذهبن سره زر ولو افتدا به که شرط په بدله کې ورکړې شي ولو افتدا که شرط په بدله کې ورکې دی لرا اولئک دا کسان لهم دی پر عذاب عذاب دی علیم دردناک وما لهم من ناصرین او نه به دی پر څوک مددگار څوک به حامی نه وي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر هرگز بتاسو حاصل نه کوي پورا نیکی حتی تر دې تنفقوا چې خرج کوي مما د اغسن تحبون چې خوخوي يهود او نصارا ته خطاب دی چې تاسو تخپل عزت خوخ دی خپل مشری خوخه دی خپل مال خوخ دی ترسو چې دا قربان کړي نه تاسو نه ایمان براو نړی دې ټول نه وړ کټ کوي لن تنالوا البر هرگز بتاسو نرسیږي نه کېتا حتی تر دې تنفقوا چې خرج کوي مما دا سن تحبون چې خوخوي تاسو چې هغه ریاست ته جاه او جلال دی او مال او دولت دی وما تنفقوا من شيء چې خرج کوي تاسو د شینا فإن الله به علیم الله پارس باندې پوهه دی د دې آیت نه معلومیږي چې ثواب په اره صدقه کې شته دا نه چې کمزوري صدقه کې ثواب نشته خو نه البر برا کاملا کاملا نیکی هغه اله ده چې سړی بهترین شی او خپل ځان ته ډېر خوښ شی الله په نوم باندې ورکړي دلته په دې آیات کې د نوې آیات کې کستاسو خیالي ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا دغه یو خبره مان پات شو ان الذين بشکا کسان چې کفر کړي دي دا سو کیا دی او د آیات څه مطلب دی مطلب دا د مفسرین وي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي کفر کړي په عیسی علی السلام بعد ایمانهم ورستو د ایمان وروړلو د دین په موسی علیه السلام ثم ازدادوا کفر بیا زیات کفر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو تفسیر دام شوی دی لن تقبل توبتهم ارگز به قبول نه کړي شي توبه د دی نو کم يهوديان نصارا چې په نبی پاک ایمان وروړي دا کافر دي مرتد دي ایمان نه قبلي دوی اعمالم نه قبلي دا کافر دي اولئک هم الضالون او دا کسان هم دی گمراهان دي نو په دې زمانہ کې سیوا د نبی علیہ السلام د منلینا او داغه اطاعت نه بل لار نشته دی لن تنالوا البر هرگز به حاصل نه کوي تاسو نیکی کامله حتی تر دې تنفقوا چې خرج کوي مما دا حسنه تنفقوا تحبون چې خوښوي
دا آیات چې کله نازل شو ابن کثیر او قرطبی لیکلي ابو طلحه رضی الله عنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم تراغه الله پیغمبره الله پاک فرمای چې تاسو کوم مال ډیر خوښ دی دا خیرات کوي الله به جنت ته ملو شي الله به تاسو زما رضا ملو شي نو تاسو گواه شئ چې مسجد نبوي ته مخامخ چې زما کوم باغ دی بیروحا او دا ډیر قیمتي باغ و په دې کې په سونو ونې د کجوري وي او یخ سوری پکې او پای کې یو کوی او د هغې اوبه خوږې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کله تشریف ورړو او هغه کوی نه به اوبوس کله هلته به آرام فرمایلو نو تاسو ګواه شئ چې ما دا محبوب مال او قیمتي مال د الله په نوم باندې خیرات کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو بخ بخ ذاک مال رابح وفي روایت ذاک مال رائح واه 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 دا هو ډیر ګټور مال دی چې د الله په نوم دی ورکو نو ګټه دی وکړه نبی علیہ السلام تو فرمایل دا مال ګټور دی او یا رائح خد یو که چې د خدای په نوم دی خیرات که مال نن شته سبا به نه وي تلونکی دی ستا د لاسه نو تا چې خیراتي کو نو دا د ځان نه محفوظ که بیا ورته وفرمیل چې دا مال ته په خپلو رشته دارو باندې ولګوه د تفسیر قرطبي سوره بقره کې لیکلي دي دی راغی چې وی کتل په دې باغ کې د ښځه او بچیو نو دی داخلم نشو په هغه طرف باندې ولاړو یې روزی د دې باغ نه دا ما د الله په نوم اوس ورکړی دا زمونږ نه دی داسې ښځې د خدای هر چاله ورکي د هغې د ماشومانو په جولیو کې کجوري وي هغه جولو نه هم کجوري لړه کې وایي دا مونږ د الله په نوم ورکړی دی دا دوباره مونږ نشو خوړلی حتی چې قرطبي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د یو ماشوم په خوله کې کجوره وه د هغه په مبارکه خوله کې خپله ګوته مبارکه دننه کا او د کجوري هغه ټوکړی ترې راویسته او باغ کې لاړه کا یو شی چې الله پاک په نوم باندې ورکړي نو د هغې استعمال بیا په کار نه دی داسې تابعدار خلکو صحابه کرام کل الطعام تمام خوراکونه کانو حلا حلال لبني اسرائیل بني اسرائیل ته الا ما حرم مگر هغه چې حرام کړیو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې نه چې نازل کړی شوی تورات قل وایه پیغمبره فاتو بالتورات راوړئ تورات فتلوها ولرئ دې لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یې بند کړه که نه یاره شام راړه اذان یې وکړه بانګ ووایه